زنانه چې بې ټوپکه شي شرمېږي. اوس تفاصیلو ته بلنه ورکول کېږي چې دا چې پټ چمتو شوی مطلب نه وړاندې کړي. يا يحيى كنا بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل الحبيب صاحب प्रोग्राम مستضافون في جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام رازي مبارك ټولو شاګردانو ته ورکوم. غواړم چې د کلام یو څو کرښې تاسو ته وړاندې کوم. هیله مې دا ده چې د پام وړ وګرځي. قلم د بشریت د تاریخ بنسټ پکې ښودونکی او د هغې پر مخ وړونکی دی. قلم د حقایقو بیانې یو یزلي ژبه ده. قلم هغه وسیله ده چې د نړۍ سترو علما او پوهانو خپلې نظریې بیان کړي او کوي. قلم د انساني ټولنې جهالت رابرابر کوي او پرمختګ په لور یې بیایي. قلم هغه وسیله ده چې د الله تعالی قوت په خپل سپېڅلي کتاب کې اشاره کړې ده. با احترام ښاغلی علاجون څخه مننه. اوس د تعلیم څخه هیله کوم چې راشي موږ خپله ترانه وړاندې کړي. د وطن ترانه تاسو ته وړاندې کېږي. غوږ ورته ونیسئ. خلاص مريم 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 ترتاح ولا لا شيء؟ مريم ترتاح ولا لا شيء؟ de la barra de acá.